د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي نوریا زموږ افغانه خور ده، د هغه عزت زموږ عزت دی او د هغه ملاتړ به هم موږ کوو او عاملین به یې ډیر ژر سزا وویني. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. په وروستیو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو کې د یوې افغان نجلۍ کیسه پراخه پاملرنه راجلب کړې ده. دا نجلۍ چې د نوریې نومیږي او د نور احمد په نوم هم پیژندل کیږي د غور ولایت اوسیدونکې ده او ویل کیږي چې د اقتصادي ستونزو له امله بازار ته د کار لپاره راوتلې ده. سرچینې وایي نوریا د خپلې کورنۍ د سرپرست نشوالي له امله اړ شوې چې د هلک په بڼه کار وکړي څو خپلو خویندو او کورنۍ ته د ژوند لومړنۍ اړتیاوې برابرې کړي. دغه موضوع په ټولنیزو شبکو کې ګڼو خلکو احساسات راپارولي او د افغانانو ترمنځ یې پراخ غبرګونونه راولاړ کړي دي. په همدې تړاو د اسلامي امارت دفاع سرپرست وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد د دې موضوع په اړه څرګندونې کړې دي. نوموړي په خپل پیغام کې ویلي نوریا زموږ افغانه خور ده، موږ د افغان ولس د هرې خور او ورور د درد خپل درد بولو او هڅه کوو چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وشي. ملا یعقوب زیاته کړې چې اسلامي امارت د ټولنې د بېوزلو او اړمنو کسانو ملاتړ خپل مسؤلیت ګڼي او اړوند ادارو ته یې سپارښتنه کړې چې د نورې د قضیې څېړنه وکړي او لازمي مرستې ورسره ترسره شي. او د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد ویلي دي چې د نوریې څخه چا ویډیو کړې ده هغه کسان به هم ډیر ژر د قانون پر سزا محکوم شي. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د نورو افغانانو څخه هم غوښتنه کړې ده چې دغسې اړمندو کسانو سره خپلې مرستې وکړي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر تر بیا خیر چارې.